لکه څرنګه چې په انسان باندې د الله جل شانه اطاعت او تابعداري دا لازم ده، نو دغه شان په انسان باندې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اطاعت او تابعداري دا هم لازم ده. د نبی علیه الصلاۃ والسلام اطاعت دا د الله جل شانه اطاعت ده. الله رب العزت فرمایي من يطيع الرسول فقد اطاع الله. سوچ د نبی علیه الصلاۃ والسلام اطاعت وکړي دا هغه حکم اومني نو بشک هغه د الله جل شانه اطاعت وکړو. او څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت کوي د هغه احکام مني نو ګویا دی د الله جل شانه اطاعت کوي. څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت نه کوي د هغه د احکاماتو نه مخ اړوي نو ګویا دی د الله جل شانه اطاعت نه کوي. او د الله جل شانه اطاعت نه کول خدا ښکارا گمراهی ده. د نبی علیه الصلاۃ والسلام اتباع کول او د هغه په سنتو باندې عمل کول او د هغه په نقش قدم باندې تلل دا د انسان د پاره د سعادت او د کامیابی ذریعہ ده. او د نبی علیه الصلاۃ والسلام اطاعت دا د الله جل شانه د محبت او د ګناهونو د مغفرت ذریعہ ده. کم کس چې په اقوال او افعالو کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اطاعت کوي نو داسې کس د الله جل شانه محبوب جوړیږي او داسې کس سره الله رب العزت محبت کوي. او الله رب العزت فرمایي قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اے پیغمبره ته دې خلقو ته ووایه که چېرته تاسو پر اختیا د الله جل شانه سره محبت کوئ او د دې محبت په وجه دا هم غواړئ چې الله جل شانه زمون سره محبت وکړي نو د دې مقصد حاصلولو دپاره تاسو زما تابعداري وکئ، زما په نقش قدم باندې را روان شئ نو الله به تاسو سره محبت وکړي او ستاسو ګناهونه به وبخي. او بېشک الله جل شانه بخونکی مهربانه ذات دی. د دې نه دا معلومه شوه چې کم کس د نبی علیه د الله جل شانه د محبت دعوه کوي خو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اطاعت نه کوي دی په دې خپله دعوه کې دروغجن دی. او د نبی علیه الصلاۃ والسلام تابعداري چې څوک کوي نو الله رب العزت به د دې په وجه دا انسان جنت ته داخل کړي. بخاری شریف حدیث ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې زما هر یو امتی به جنت ته داخليږي مگر هغه کس به نه داخليږي چې انکار وکړو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه پوښتنه وشوه د الله رسوله هغه کم یو کس ته چې هغه انکار کوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل چې زما تابعداري وکړه او زما په نقش قدم باندې د تلل وکړل نو دی به جنت ته داخل شي او چې زما اطاعت ونه کړو نو هغه سرکشي انکار کوونکی دی د جنت مستحق نه دی بلکې دی به د دې خپل نافرمانی او د سرکشي په وجه د الله جل شانه د عذاب او د جهنم مستحق وګرځي. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې حلال رزق وخوړلو او په سنت طریقې عمل وکړو
او د د ضرر نه بل انسان محفوظ پاتې شو نو دا د انسان د پاره جنت ته د تلو ذریعہ ده. په دې حدیث شریف کې جنت ته داخلېدو د پاره دویم صفت دا ښودلی شوی دی چې دا انسان د ژوند په هره مرحله کې د سنتو پوره پیروي وکړي، که هغه عبادات دي، که معاملات دي، که معاشرت وي، دی په دې ټولو کې د نبي علیه السلام د سنتو پیروي وکړي نو دا د انسان د پاره جنت ته د تلو ذریعہ ده. او پیغمبر علیه السلام فرمایي من تمسک بسنتي دخل الجنه، چا چې زما په سنتو باندې عمل وکړو او په دې باندې مضبوط پاتې شو نو دا انسان به جنت ته داخل شي. په دې حدیث شریف کې هیڅ شک شوبه نشته چې د حق او د کامیابی د پاره او جنت ته د تلو لپاره صرف دا لاره ده چې انسان په دې خپل دین باندې عمل وکړي او د پیغمبر علیه السلام د سنتو پوره پیروي وکړي، ځکه په نورو لارو تللو سره انسان ګمراه کیږي او د حق لارې نه خطا کیږي. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې پیغمبر علیه السلام موږ ته یو نیغه کرخه راښودله او بیا وفرمایل چې دا د الله لاره ده، او بیا پیغمبر علیه السلام د هغې نیغې کرخې ښي او ګس طرف ته وړې نورې کرخې راښودلې کږې، او بیا یې وفرمایل چې دا هم لارې دي او په دې کې په هره لاره باندې شیطان ناست دی خپل لارې طرف ته بلنه ورکوي. بیا پیغمبر علیه السلام آیات مبارکه تلاوت کړو چې د هغې مطلب دا دی چې دا زما لاره ده کومه چې بیخي سیده او نیغه ده او تاسو د دې لارې پیروي کوئ او د نورو لارو پیروي مه کوئ چې دا نورې لارې به تاسو د الله تعالی د لارې نه جدا کړي. نو زما عزتمنو د پیغمبر علیه السلام د نیغې لارې نه مراد د اسلام صحیح عقیده او نیک اعمال مراد دي او د نورو کږو وړو لارو نه مراد دا د شیطان او ضلالت لارې مراد دي. نو زما عزتمندو عرض مې دا کو چې څوک د الله او د الله د رسول اتباع کوي او د نبی علیه السلام د سنتو پیروي کوي نو دا کس په جنت کې د پیغمبر علیه السلام سره ملګری وي او دا د انسان د پاره ډېر لوی نعمت او لوی خوشخبری ده. او بل ځای الله رب العزت فرمایي چا چې د الله او د الله د رسول اطاعت وکړو یعنی د دوی حکم یې ومنلو نو دی به په جنت کې د هغې خلقو سره وي چې په چا باندې الله تعالی انعام کړی دی چې هغه پیغمبران، صدیقین، شهدا او صالحین دي. او دا خلق ډیر ښه دي په ملګرتیا کې، یعنی دا خلق ډیر ښه ملګري دي. او د نبی علیه السلام اتباع دا د عباداتو د مقبولیت د پاره شرط ده. د الله تعالی په نسبت باندې د انسان هغه اعمال او عبادت مقبول دي کوم چې د پیغمبر علیه السلام په طریقه او سنت موافق شوي وي. کوم اعمال چې د پیغمبر علیه السلام د طریقې او د سنتو خلاف شوي وي نو دا عمل نه د الله تعالی په نسبت باندې مقبول دي او نه د الله تعالی ته نزدېکت ذریعه ګرځي بلکې الټه انسان د الله تعالی نه نور لري کوي. او پیغمبر علیه السلام فرمایي چا چې داسې یو عمل وکړو چې په هغې کې زمون حکم نه و نو دغه عمل د انسان دا باطل او مردود دی. یعنی انسان داسې طریقه اختیار کړه، داسې یو عمل وکړو
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د طریقې مطابق نو دغه عمل د انسان دا باطل او مردود دی. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د انسان وینا دا په غیر د عمل نه نشي قبلې دی، او دغه شان د انسان وینا او عمل دا دواړه هم په غیر د نیت نه نشي قبلولی، او د انسان وینا او عمل او نیت دا درې واړه په غیر د سنتو موافقت نه نشي قبلولی. دا به هلته قبلیږي چې کله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د طریقې مطابق وي. اوس دا معلومول چې زما د اعمال به دا د الله تعالی په نسبت باندې و مقبول وي او کنه. لکه څنګه چې یو زرګر سره یو الوی هغه په دې باندې د سونه معلوموي چې دا خده یا بیکاره ده، نو دغه شان کې یو کس دا غواړي چې زما د عبادت اعمال به د الله تعالی په نسبت باندې مقبول وي او کنه، نو د دې لپاره د معیار تل دا ده چې د خپل اعمال د شریعت او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سنتو په تل باندې وزن کړي. کچرته د شریعت او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د طریقې موافق نو بیا به د انسان د اعمال به بیا مقبول وي، او که برابر نه وو نو دا به هم باطل او مردود به وي. زما عزتمندو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ژوند او ذات مبارکه دا د امت دپاره یو مونه ده. لکه څرنګه چې موږ په جمع سکولی شي او د مقتدی دپاره د خپل امام اقتدا او پیروي دا واجب او ضروري ده. لکه څرنګه چې امام رکوع ته ځي نو مقتدی به هم رکوع ته ځي، او که چېرته امام سجدې ته ځي نو مقتدی به هم سجدې ته ځي، نو بیا به د دې د مقتدی دا موسی دا به بیا مقبول وي. او که چېرته مقتدی د خپل امام پیروي ونه کړي، یعنی امام یو رکن ادا کوي او مقتدی بل رکن ادا کوي، نو بیا به هیڅ کله د دې د مقتدی د موس قابل قبول نه. نو دقه شانتي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هم زمونږ د ژوند امام او اقتدا دی. اوس که چېرته یو کس د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په طریقه باندې ژوند تیری او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سنتو موافق اعمال کوي، دا به د الله جل شانه په نسبت باندې مقبول وي. او که چېرته د خپل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اتباع او پیروي ونه کړي، نو بیا به د اعمال دا به مردود او باطل وي. د دې وجه نه الله رب العزت فرمایي چې اے مسلمانانو بشک ستاسو دپاره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ذات مبارکه کې ښایسته نمونه موجود ده.